اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن غواړم د جذر المربع عددونو جمع کول او تفریق کول در وپېژنم. د دې لپاره چې جذر المربع عددونه سره جمع کړو یا یې تفریق کړو، عمومي شرط دا دی چې د جذر لاندې عددونه او د جذر درجې په خپل منځ کې مساوي وي. لکه دغه عمومي شکل، دلته a یو حقیقي عدد دی او n د دې د جذر درجه ده. x د دې ضریب دی. دلته a بیا هم یو حقیقي عدد دی، n د دې د جذر درجه ده، y د دې ضریب دی. دلته لکه څنګه چې د جذر لاندې عددونه او د جذر درجې سره مساوي دي، نو کولی شو دوی سره جمع کړو یا یې تفریق کړو. که یې جمع کوو که یې تفریق کوو، عملیه دغسې ده چې ضریبونه به یې په پام کې نیسو. که چیرې دلته علامه جمع وه، ضریبونه به یې جمع کوو. که چیرې دلته علامه د تفریق وه، ضریبونه به یې سره تفریق کوو. بله دا چې د مساوي جذري عددونو څخه به یو دلته د دې سره د ضرب په شکل لیکو. لکه مثال 4 ضرب 2 تحت جذر جمع 3 ضرب 2 تحت جذر. دلته لکه څنګه چې د جذر لاندې عددونه او د جذر درجې سره مساوي دي، نو کولی شو دوی سره جمع کړو. دلته به د دوی ضریبونه سره جمع کوو. 4 جمع 3 قوس بند او د جذري عددونو څخه به یو راخلو. 2 تحت جذر. دا که لږ نور هم ساده کړو، 4 جمع 3 و ضرب 2 تحت جذر. ښه، یو بل مثال 4 ضرب 2 تحت جذر منفی او یا تفریق 3 ضرب 2 تحت جذر. دلته بیا هم لیدل کیږي چې د جذر لاندې عددونه او د جذر درجې په خپل منځ کې مساوي دي، نو کولی شو دوی سره تفریق کړو. 4 منفي 3 قوس بند ضرب 2 تحت جذر. د 4 څخه چې 3 تفریق شي، یو پاتې کیږي. یو چې دې ته ور ضرب شي، همدغه عدد د دې حاصل دی، 2 تحت جذر. دریم مثال ته متوجه شئ. منفی 15 ضرب منفی 15 ضرب 3 تحت جذر جمع 2 ضرب 3 تحت جذر. دلته بیا هم د جذر لاندې عددونه او د جذر درجې سره مساوي دي، نو کولی شو دوی سره جمع کړو. دلته دغه منفي علامه د ضریب لپاره په پام کې نیول کیږي، نو لیکو چې منفي 15. دلته د ضریب لپاره علامه مثبت ده، نو لیکو چې مثبت 2. د جذري عددونو څخه یو عدد ضرب 3 تحت جذر. که یې ساده کړو، منفي 15 مثبت 2، د دوی ترمنځ توپیر څو دی؟ منفي 3. نو لیکو چې منفي 3 ضرب 3 تحت جذر. بله خبره تاسو د یادونو په شکل په پام کې ونیسئ، هغه دا چې که 2 حقیقي عددونه د جمع او یا د تفریق اړیکې په لرلو سره په یو وخت کې د مربع جذر لاندې وي، نو د دوی حاصل هیڅ کله د دې سره مساوي نه دی چې د جمع او یا د تفریق اړیکې په لرلو سره د جذر لاندې ځان ته لیکل شوي وي. لکه دغه شکل، دلته a جمع b یا a منفي b په یو وخت کې د یوه جذر لاندې لیکل شوي دي، نو د دوی حاصل هیڅ کله د دې سره مساوي نه دی چې a او b د جامع او یا منفي اړیکې په لرلو سره
د جذر لاندې ځان ته لیکل شوي دي. مثال څلور جمع نه د مربع جذر لاندې هیڅ کله نه دی مساوي د دې سره چې څلور تختې جذر جمع نه تختې جذر وي، ځکه چې څلور جمع نه 14 کې 14 تختې جذر بیا همدغسې لیکلی شو چې نه دي مساوي د دې سره د څلورو مربع جذر څو دی 2 جمع د 9 مربع جذر څو دی 3. د 1400 تقریبي مربع جذر چې د حساب ماشین په مرسته پیدا شوی دی 3.6 دی 3.6 دی. ها نو معلومه خبره ده چې هیڅ کله دا د 5 سره مساوي نه دي، نو ځکه ویلی شو چې دغه شان اړیکه د جذري اعدادو لپاره صحت نه لري. ګرانو زده کوونکو درس په همدغه ځای بس وي، بیا چې لیوه نوي درس سره زرېږمه د الله په امان.